مدني غم دی وخړم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم درپسې ډېر وځلېدم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ځوانانو د انحراف لاملونه، د هغه فردي لاملونو څخه چې ځوانان بېلارې کوي او له انحراف سره مخ کیږي هغه د تجرد موضوع ده. په دې پوهیږو چې انسان مدني بالطبع یا اجتماعي مخلوق دی چې د ټولنې په نه موجودیت کې ژوند نشي کولی او حتی کله کله له دې ژوند نه مرګ غوره ګڼي. له بلې لورې نه انسان په خپل نفساني قواو کې د شهوت د قوې خاوند دی چې طبیعتا د انسان په وجود کې نغښتی دی چې د پخېدا مرحله یې له ځواني نه په بلوغ سره پیل کیږي. د تجرد نه مخه او مقصد دا دی چې ځوانان د نکاح او د واده د نعمت نه محروم وي او په موقع او په خپل وخت کې واده ورته نه میسره کیږي، او که میسره شي په کلونو کلونو زنډیږي او دوی خوار او زار هرې لورې ته منډې وهي چې ځینې اوقات په دې لاره کې ستړي شي او په مایوسي سره حتی د دوی په مرګ باندې تمام شي. الله رب العزت په دې موخه چې انسان د ځواني پړاو پیل سره سم د تجرد حالت نه ځان وژغوري ټولنیز ژوند اختیار کړی او د زړه اطمینان او سکون حاصل شي او له انحراف نه وژغورل شي. هم نوع مکرمه مخلوقه یا ښځه پیدا کړه څرنګه چې الله رب العزت په سورة اعراف کې 109 آیت کې فرمایي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. دا هغه وسیله ده چې ځوانان په شرعي طریقه او په موقع نکاح سره ځانونه له انحراف نه ژغوري او خپل دین حفظوي او دا کار د دین ساتلو نیمه لار ده څرنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی عن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. انس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې په تحقیق سره رسول الله وفرمیل چاته چې الله جل جلاله صالحه ښځه په نصیب کړي نو بېشکه چې له هغه سره د نیم دین په ساتلو کې مرسته وکړه نو په نیم پاتې برخه کې دې د الله جل جلاله نه وویریږي. کم خلک چې د زښته طبعي غریزې خاوند وي او د نکاح توانمندي ورسره وي نو الله رب العزت هغه ته تر 4 ښځو د نکاح اجازه ورکړې او لوی حکمت دا دی چې انحراف او بېلارېتوب ته لاس پورې نه کړي څرنګه چې الله رب العزت په سورة نساء کې 3 آیت کې فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نن چې اکثره ځوانان ناوړو اعمالو ته لاس پورې کوي او بېلارې کیږي له عمده لاملونو څخه یې دا دي چې د ژوند له ملګري نه محروم وي او مجرد ښکته او پورته ګرځي او سترګې هاخوا او دیخوا غوړوي چې بیا بالاخره هغه څه کوي چې ځان او د کورنۍ له بېغیرتي سره مخ کیږي ځکه چې د انسان دا غریزه طبعي ده او هر کله چې په وخت درملنه ونشي بیا په ستر میکروب بدلیږي او په نتیجه کې هغه ناروغي رامنځته کیږي چې نن د نړۍ طبیبان یې د علاج نه عاجز دي. د اسلام مقدس دین شرعي احکام څومره له حکمتونو نه ډک دي چې انسان ته په موقع د ناروغیو د مخنیوي لپاره د حیا او عفت درمل ورکوي او کورنیو ته د درملنې ماموریت ورسپاري څرنګه چې الله رب العزت فرمایلی په سورة نور کې 22 آیت کې وانکحوا الایام منکم. په دې اساس
د ځوانانو د درملنې او انحراف څخه د درملنې ښه ذریعه شرعي نکاح ده چې په وخت سره صورت عمومي او که متوجه شو نن غربي نړۍ د دې هڅه کوي چې د ځوانانو انحراف ساحه لا پراخه کړي، حتی تر دې چې ځوانان او پیغلې خپلو کورنیو مشورې او خوښې نه پرته له کور نه، له پوهنتون نه او له ښار نه یو بل سره تښتي او په بېحیایي سره ژوند پیل کوي. د ځوانانو د تجرد لپاره چې انحراف ته راوکاږل شي دا هم یو لوی خنډ دی چې اوچت مهرونه، د ولیمې پرمختللې عصري ډوډۍ چې د ټولنې اکثره ځوانان او د هغو کورنۍ د دې توان ورسره نه وي چې نکاح وکړي، همدا وي چې مجرد ګرځي راګرځي او له دې چې شهوت پرې غالبیږي په فحشا لاس پورې کوي او هسې یو بد اخلاقه او زناکار ترې جوړیږي، چې بیا د توانمندي په صورت کې هم کله کله شرعي نکاح ته مخه نه کوي او همدا عمل ته دوام ورکوي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره مهر لږ مهر ګڼلی او حکمت یې دا دی چې هر ځوان نکاح ته آماده شي او له بېلاریو او اخلاقي فسادونو نه بچ شي، څرنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره رواه أبو داود. عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمیل تر ټولو غوره مهر لږ او آسانه مهر دی. په دې اساس د ځوانانو د تجرد په اړه او دا چې تجرد د بېلاریتوب لامل ګرځي، شخصا خپله ځوانان او هم ټولنه کورنۍ د ده دخالت لري که ځوانان د توامندي په صورت کې په موقع شرعي نکاح وکړي او کورنۍ د ځوانانو د تجرد ګواښ ته ځیر شي او دا معاصر ملاماتونکي مهرونه لږ کړي او افراط پرېږدي او د نکاح کولو او په نکاح ورکولو کې نبوي طریقه غوره کړي، نه به ځوانان بېلارې شي او نه به ټولنه له فساد سره مخ شي. نو راځئ چې سنت طریقه غوره کړو او د نړۍ غوره متاع په حیا او عفت سره له کور نه بهر کړو، څرنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی عن عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمیل دنیا متاع ده او د دنیا غوره متاع صالحه ښځه ده. دویم لامل خواهشات. انسانی نفس تل انسان د خواهشاتو بشپړولو ته هڅوي او انسان ته داسې فکر ورکوي چې د ژوند په ټولو چارو کې له هر اړخ نه تر ټولو بره وي او داسې خوراک څکاک او پوښاک وکړي چې نورو خلکو سره سیال او یا حد اقل کم را نشي. معنا دا چې انسان په هغه توګه ژوند وکړي او د ژوند اسباب برابر کړي چې نور خلک یې خوښوي او نورو سره په سیالیو کې پاتې نه راځي. په دې اساس خپل ټول اوقات د مادیاتو په پیدا کولو کې لګوي او که سمه زمینه برابره نشي د ناسمو لارو استفاده کوي او وخت نه پیدا کوي چې حتی د الله رب العزت عبادتي فرائض ادا کړي. په دې توګه هر ډول انحراف ته لاس پورې کوي، داسې حال کې چې دنیا او د دنیا متاع غولونکي دي، بقا نه لري، څرنګه چې الله رب العزت په صورت آل عمران کې 115 آیت کې فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ځوانان تر ټولو زیات خواهشات لري او په هغه څه چې لاس کې ولري قناعت پرې نه کوي. د سیالیو برابرولو او مزو چټو لپاره دینی چارو او تکلیفونو ته شا کوي او هر ډول انحرافي عمل ته چمتو وي، سره له دې چې اسلام مسلمانان کار ته هڅوي او مسلمانان بیا په ځانګړې توګه ځوانان باید هڅه وکړي. اما خبره هغه ځای ته ونه رسیږي چې د مادیاتو په وړاندې منحرف شي او هغه نه مرتد جوړ شي. ځوانان باید د الله رب العزت شکر ادا کړي او په لږه روزي چې وررسیږي او حلاله وي قناعت دې وکړي او د دنیا حریص نه وي، څرنګه چې صحابه و ژوند درلود او له تکلیف نه پرته شپې او ورځې سبا کولی. انسان هیڅکله ناشکره نشي او دا فکر ولري چې له خاورو پیدا یم،
خاورو ته ځم او له خاورې نه راپاڅم نور ولې به د دنیا مال او متا پسې پښې لوڅې کړم څرنګه چې الله رب العزت په دې اړه او د انسان ناشکري په اړوند په صورت حج کې 66 آیت کې فرمایي وهو الذي احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور په معاصر وخت کې چې ځوانان دیموکراسي غوښتونکي ځوانان وویني چې ډول ډول غربي موت سره سمبال وي نو د شیطان په وسوسه په ځان کې کمبودتیا حس کوي دا چې څرنګه په هغې مواد برابر شي او د هغو له قطاره په شا نشي وسیله لټوي او دا چې لاس یې تش وي بیا ناروا کار ته زړه ښه کوي غلا قمار او داسې نورې چارې پر مخ بیایي دا رښتیا خبره ده چې د دنیا ظاهري او موقتي اسباب دنیا پرستانو او دنیا غوښتونکو ته ښایسته ښکاري فرق نه کوي چې له هر ډول انحراف او بېلارېتوب سره مخ شي څرنګه چې الله رب العزت په صورت آل عمران کې 14 آیت کې فرمایي زوین للناس حب الشهوات نو ځوانان باید کوشش وکړي چې هغه کارونه د دوی د انحراف او د دوی د بېلارېتوب لامل ګرځي هغه شاته پرېږدي هغوی باید د اسلام په مقدس دین کې د خپل کامیابی او د خپل د عزت او د خپل د سرلوړي لارې ولټوي ځوانان دې د الله کلام پرانیزي ځوانان دې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث پرانیزي مطالعه دې کړي ودې ګوري چې د الله کلام ځوانانو ته څه پیغام لري د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویناوې او احادیث ځوانانو ته څه پیغام لري ځوانان دې راشي د صحابه کرامو سیرت دې مطالعه کړي په ځانګړې توګه د ځوانانو صحابه کرامو سیرت دې مطالعه کړي چې هغوی د خپل ژوند خپله ځواني څنګه تیره کړې ده نن دې د خپله ځواني وګوري چې څومره د الله د دین پابند دي څومره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دي څومره د جمع او د مانځه پابند دي او څومره زموږ ځوانانو د شیطان منلې ده نه قدرمنو ځوانانو زما ورونو راشئ د دنیا مادیات پرېږدئ د غرب په دسیسو باندې او همدارنګه د اسلام او د انسانیت د دښمنانو په فاسدو حیلو باندې کله هم مه غولېږئ د الله کلام ته رجوع وکړئ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دین ته رجوع وکړئ د صحابه کرامو مبارک سیرتونه مطالعه کړئ د هغو نه په خپل ژوند کې استفاده وکړئ چې الله رب العزت تاسو ته عزت د دنیا او عزت د آخرت در په برخه کړي نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته مدن غم دې وخوړم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم درپسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم مدن غم دې قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ بیکاري د ځوانانو د انحراف فردي لاملونو څخه یو هم بیکاري ده بیکاري دوه اړخونه لري یو دا ده چې سوچه د علم او فن نه خالی وي او هیڅ یې له لاسه نه راځي او بل دا ده چې د علم او فن څښتن وي خو د کار زمینه ورلره مساعده نه وي په دې اساس ځوانان له بد اخلاقو او کوڅهګردو سره تش ګرځي راګرځي یا به د چا مال ته سترګې پټوي یا به د چا ناموس پسې وي او یا به چیرې د چرس چلم ګډا او نڅار پروګرام کې ښکار شي چې بالاخره لا بدبخته او بېلارې کیږي رښتیا هم که موږ خپلې ټولنې ته ځیر شو ګڼ شمېر ځوانان د بې علمي او بې کسبي له وجې بېکاره او سرګردانه ګرځي او په ډول ډول انحرافي کړیو او کړنو کې راګیر وي اما برعکس په تعلیم تحصیل او کسبونو کې بوخت ځوانان نه یوازې دا چې اصولي ژوند لري بلکې د نورو لپاره هم ګټه راوړي او خلک ورلره د خیر دعاوې کوي ځوانان باید هڅه وکړي چې بیکاره پاتې نشي ځکه غوره خواړه هغه دي چې انسان یې د خپل لاس نه خوري رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي عن مقداد بن معدي کرب رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اکل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله وفرمایل
هیچا هیڅکله هم د خپل د لاس د عمل نه ښه خواړه نه دي خوړلي او د الله نبی داود علیه السلام به د خپل د لاس د عمل نه خواړه خوړل. دا راز د علم او فن خاوند چاته اړ نه وي بلکې نور دوی ته اړ وي او علاوه له دې نه هر څوک احترام کوي اما د بیکاره نه خلک کرکه کوي او نه دومره د احترام نه برخمن وي. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د لاس کار او عمل نه خواړه خوړلو ته غوره کسب ویلي، څرنګه چې رسول الله فرمایي عن رفاعة بن رافع رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم سئل ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. حضرت رفاع رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې د رسول الله نه وپوښتل شو کوم کسب غوره دی، کومه کار غوره دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه عمل چې انسان یې په خپله لاس ترسره کوي، یعنی د هغه کس نه چې حلاله روزي لاسته راوړي، او بل هغه بیعه چې د دوکې نه خالی وي. نو ځوانانو ته لازمه ده چې کار ته مخه کړي. برابره خبره ده چې هغه معنوي وي او یا مادي وي، ځکه کار او کسب زموږ په دین کې عبادت دی، او بل دا چې له هر راز ناخوالو بېلارېتوب نه موږ ژغوري او ټولنه له فساد او بد اخلاقي نه پاکیږي. فرهنګي یا مطبوعاتي لاملونه چې دا هم د ځوانانو د انحراف لامل ګرځي. قدرمنو اوریدونکو، اگر که معاصر وخت کې مطبوعات د یو ملت یا دولت څلورمه قوه او معنوي ژبه بلل کیږي، یعنی څرنګه چې انسانان د حقیقي او فیزیکي ژبې په وسیله د ژوند اړوند اجتماعي چارې یو بل ته پوهوي او پوهول کیږي. دا راز مطبوعات چې نن د اطلاعاتو او کلتورو وزارتونو تر پوښښ لاندې دي، په معنوي لحاظ د یو ملت د افهام او تفهیم لپاره ژبه ده، او دا راز د ټولنې معنوي سترګې هم بللی شو. مطبوعات د ژوندانه ستونزو هوارولو لپاره آسانه او بې تکلفه وسیله ده، اما که د معاصر وخت مطبوعاتو ته ښه ځیر شو، په حقیقت کې د ملت معنوي ژبه او سترګې نه بلکې هغه معنوي زهر دی چې عام ولسونه او په خاص ډول ځوانان وژني او د انحراف او بېلارېتوب کندې ته یې سپاري. اگر که مطبوعات بعینه د انحراف وسیله نه ده، اما زموږ موخه د مطبوعاتو څخه دا معاصر مطبوعات دي چې د دیموکراسي لاس یې تر شا دی او هدف یې یوازې د ولسونو بېدینه کول او ځوانان انحراف ته راکاږل. دا مطبوعاتي یا تش فرهنګ په نامه لاملونه عبارت دي له کتابونو، اخبار او جریدې، سمعي رسنۍ، بصري رسنۍ، انټرنیټ یا موبایل. کتابونه، اخبار او جریدې په مطبوعاتي لحاظ نن د ځوانانو د انحراف یو لامل انحرافي کتابونه، اخبار او جریدې دي چې د غرب استشراقي او یا تنصیري ډلو له پلوه تمویلیږي او لوی کار او پروسه پرې روانه ده. د اسلام دښمنان اسلامي حقایقو ته انحرافي اړخ ورکوي او بیا د دین او تمدن په نوم په ښایسته رنګونو د کتاب، اخبار او جریدې په توګه په اسلامي ټولنه کې خپروي، لکه څرنګه چې دا قرآني آیت د دې موضوع مصداق دی. د سورة بقرې 9 آیت دی: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. دا تنصیري انحرافي کتابونه او اخبار داسې کتابونه او اخبار دي چې اکثرا د مادي او طبعي غریزې موضوعاتو نه ډک دي، او حتی د پیغلو نجونو او ځوانانو غاړه په غاړه او څنګ په څنګ انځورونه لري چې بېدینه ځوانان تش د انځور په خاطر یې پیري او په لوستلو کې تر ټولو کتابونو ورته لومړیتوب ورکوي. شپه او ورځ پرې لګیا وي، هغه څه لولي چې د دوی شهوت راپاروي، عشق او عاشقي ته یې راکاږي، او د دې پر ځای چې د کسب، تعلیم او تحصیل پسې شي د معشوقۍ په لټه کې وي. یا دا ده چې دا کتابونه او اخبارونه له هاتو او ناسمو نظریاتو نه ډک وي چې د ځوانانو عقیده او فکر پرې خرابیږي، بیا په نتیجه کې د خپل دین پرېښودلو ته اړ کیږي او یا خپل دین په اړه ګډې وډې وایي. دا لړۍ د ډیر پخوا نه را روانه ده او د دې کار لپاره منظمې پلان شوې ټولنې وجود لري چې انحرافي کتابونه چاپوي او په خپرولو کې د ډالرو په بدل کې هلې ځلې کوي. دا هغه رښتینی حقیقت دی چې څوک سترګې ترې پټولی نشي. کتابخانې د داسې کتابونو شاهد دي، ځکه چې په نوموړو ځایونو کې هغه کتابونه لیدل کیږي چې د مینې، عشق،
شونډې ګودر او منګینه بحث کوي او معروف سندرغاړي او فاسقه سندرغاړه پکې معرفي شوي وي چې په دې توګه ځوانان غرائزو ته رابولي او د حیا او عفت مادې ترې ختموي. بناءً ځوانانو ته لازمه ده چې دا ډول کتابونه پرته له دې نه چې وپیري په وړیا یې هم وانخلي بلکې په دې ډول لیکونو نفرین ولیکي او لاس په مبارزه شي خلکو ته په ډاګه کړي چې دا د فلاني کتاب دی او هسې خرافات یې لیکلي او یا د تنصیري افکارو نه ډک دی. د همدې ډول کتابونو لوستلو په وجه چې په دین له نیوکو اسلامي شاعرو سپکاوي او فسته د بلنې نظریاتو نه ډک وي ځینې ځوانان حتی په خوږ رسول صلی الله علیه وسلم نیوکې کوي لکه څرنګه چې د کامبخش د بلخ پوهنتون محصل د رابرت هیوم کتاب په لوستلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دهشت افغانانو مؤسس وویل او جهاد یې هسې بېځایه د انسان وژنې وسیله وبلله. نو ځوانان دې داسې کتابونه پرېږدي. هغوی باید د الله رب العزت کلام پرانیزي. هغوی باید د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کړي. هغوی باید د قرآن کریم تفاسیر مطالعه کړي. هغه کتابونه مطالعه کړي چې ځوانانو ته د هغوی دین ورښیي. هغه کتابونه، هغه اخبار او هغه جریدې مطالعه نه کړي چې ځوانان منحرف کوي، د هلاکت او د بربادي کندې ته غورځوي. دا د ځوانانو مسئولیت دی، دا د ځوانانو دنده ده. هغوی په دې باندې باید پوه شي چې الحمدلله موږ مسلمانان یو. د یو مسلمان مسئولیت د اسلام په مقدس دین کې څه دی. یو مسلمان ځوان په اسلامي ټولنه کې څنګه باید ژوند تیر کړي، څنګه د فساد او همدارنګه د فحشا په مقابل کې مبارزه وکړي او که خدای مکړه خپله ځوان هغه کارونو ته لاس اوږدوي چې د ده انحراف او د ده بېلارېتوب لامل او سبب ګرځي، خپله خو بدبخته او تباه دی. نو چې کله خپله بدبخته او تباه شه څنګه به د فساد په مقابل کې مبارزه وکړي، څنګه به د فحشا په مقابل کې مبارزه وکړي او څنګه به نور کسان د فحشا او د منکراتو نه بند کړي او د اسلام مقدس دین ته یې وهڅوي. نو درنو ځوانانو، تاسو د اسلام تنکي ځوانان یاستئ. په تاسو باندې زموږ زړه خوږیږي. مرګ راتلونکی دی. مرګ زموږ او ستاسو ته په کمین کې دی. انتظار باشي. راشئ د الله نه وویرېږئ. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ارشاداتو ته غوږ کیدئ. د هغه په سنتو او د الله په اوامرو عمل وکړئ چې الله رب العزت هم د انحراف او د بېلارېتوب نه وساتي. په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. مدني غم دې وخوړه